ننګرهار کې له پاکستانه تازه راستنېدونکو کډوالو کورنیو لپاره سلګونه کورونه جوړیږي چې خپله یې د جوړېدو وس نه لري. د دغه ولایت کډوالو چارو رئیس مولوي غلام الرحمن بلال وایي د کډوالو نړیوال سازمان IOM په مالي مرسته هغو 300 کډوالو کورنیو لپاره کورونه جوړوي چې له پاکستانه نوي راغلي خو خپله یې د رغولو توان نه لري او سلګونه هغه کورونه له سره ترمیم او رغوي چې د استوګنې وړ نه دي. موږ ان شاء الله په نږدې وخت کې د پروګرام لرو چې نږدې 300 کورونه هغه جوړ کړو. هغه مهاجرین چې نوي راستانه شوي دي همدارنګې هغه کډوال چې هغوی کورونه لري خو البته کورونه تخریب سره دي همدارنګې خراب دي، د اوسېدلو زمینه ورته نه ده برابره. 5,500 شاوخوا کورونو دپاره هغې ترمیم برخه ده چې کورونه به ورته جوړیږي. د بلال په وینا نوو راستنېدونکو کډوالو سره بېلابېلو نړیوالو مرستندویه ادارو د نغدي مرستو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کوي. فی الحال دپاره د 2026 او 2025 کال مهاجرین چې دي هغوی سره د مؤسساتو له طرفه همدارنګې د اسلامي امارت له طرفه چې هغه نمرې ورکول کیږي او مؤسساتو له طرفه هغه کومکونه مختلف بخشونه دي. په دې کې نغدي مرسته ده، خوراکي مواد دي، همدارنګې هغه حرفوي زده کړې دي، کاروبار زمینه ده او دې سره څنګه کوشش زموږ دا دی چې دوی ته هغه اساسي غوښتنه چې د دوی د ضرورت دی سرپناه برخه ده. هیواد ته راغلي کډوال نیکمل او احمد ګل دوی سره په شو مرستو خوشحاله دي او د دوامداره مرستو غوښتنه کوي. اوس راغلی یم، شکر دی خپل وطن ته خپل ژوند کوو، دلته خپله زندګي کوو، خپل کار روزګار کوو او خپل ژوند نه دلته ښه خوشحاله یو. کومې مرستې موږ سره کړي هغه بس دا 2-3 دغه موضوع موږ سره مرستې کړي ترې نه خوشحاله یو که نه. او موږ آینده کې غواړو چې موږ سره خپل کار روزګار سیستم برابر کړي، خپله مرسته موږ سره دوامداره وساتي. شکر خو بیا خپل وطن دی، خپل ژوند باندې راضي یو ترې نه. دلته چې راغلي یو الحمدلله ښه خوشحاله یو، ښه ژوند کېږي. اسلامي امارت نه هم ډېره مننه کوو. تر اوسه په هېڅ تغییر باندې نه وي پیښ شوي چې موږ سره کوم ظلم زیاتی شوی وي. ښه خوشحاله یو او د مهاجرینو ریاست کې یو. دغلته کومې مرستې چې راځي موږ سره کېږي ډېره مننه کوو. د ننګرهار کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په تور راغه، خانکي او چنتلي ښارګوټو کې له پاکستانه پر ډیری راستنو شویو کډوالو ځمکې ویشل شوي دي او هغوی چې پاتې دي له ډلې هره ورځ پر 200 کورنیو نمرې ویشل کیږي.